السلام علیکم. زه عبدالله اتل د نصرالله اتل زوی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی. هیله ده چې ټول روغ او جوړ یاست. لکه څرنګه چې موږ وینا کړې وه چې د ریاضي کلاس به شروع کېږي، نو نن موږ پیل کوو. اول راځو ریاضي یعنې میتھمیټکس ته. ریاضي د عربۍ ژبې یوه مؤنثه اصطلاح ده چې خاص تعریف نه لري، خو دومره ویلی شو چې د نورو علومو مور ته ریاضي وایي او د نورو علومو لپاره قوانین وضع کوي. ریاضي څلور برخې لري. اول حساب یعنې ارتمیټکس، دویم الجبر یعنې الجبرا، دریم هندسه یعنې جیومتري، څلورم مثلثات یعنې ټریګونومتري. چې اول کلاس به موږ سره د حساب یعنې ارتمیټکس وي. حساب په لغت کې شمیرلو ته وایي او په اصطلاح کې د اعدادو لیکلو، د اعدادو لوستلو او د اعدادو اړوند عملیو ته حساب وایي. اوس راځو اعداد پیژنو. اعداد یو ریاضیکي مفهوم یا سمبول دی چې د یو کمیت یا مقدار ښودلو لپاره استعمالول کېږي. د اعدادو هغه اقسام پیژنو چې د حساب سره تړلي وي. اول راځو طبیعي اعدادو ته. طبیعي اعداد یا د شمیر اعداد یعنې نیچرل نمبرز. نیچرل نمبرز څه ته وایي؟ د یو څخه تر مثبت لایتناهي پورې اعدادو ته نیچرل نمبرز وایي. دویم راځو مکمل اعدادو ته یعنې هول نمبرز. مکمل اعداد یعنی هول نمبر. هول نمبر څه ته وایي؟ په طبیعي اعدادو کې د یو څخه مثبت لایتناهي پورې اعداد شاملو. په مکمل اعدادو کې د صفر څخه تر مثبت لایتناهي پورې ټول اعداد شامل دي. فرق د طبیعي اعدادو مکمل اعدادو فرق صرف دومره دی چې په طبیعي کې صفر نه دی شامل او په مکمل کې شامل دی. دریم راځو تام اعدادو ته یعنې انټیجرز. تام اعداد یعنې انټیجرلز نمبر. انټیجرل تام اعداد د مثبت لایتناهي او منفي لایتناهي د اعدادو ته تام اعداد وایي. د اعدادو د ځینو اقسامو د پیژندلو څخه وروسته اوس رقم یعنې ډیجټ پیژنو. رقم هغه نښه او سمبول دی چې یو عدد ورڅخه جوړ شوی وي. ټول رقمونه موږ سره لس دي. د صفر، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته او نهه. د صفر څخه واله تر نهو پورې د اعدادو نښې او سمبولونو ته رقمونه ویل کېږي. اوس د ارقامو د پیژندلو څخه وروسته موږ باید د اعدادو طبقه بندي وپیژنو چې موږ دلته عام طور باندې د اعدادو طبقه بندي کې اته طبقې پیژنو. اول د سلیس طبقه، دویم د زریز طبقه، دریم د میلیون طبقه، څلورم د میلیارد طبقه، پنځم د بیلیون طبقه، شپږم د بیلیارد طبقه، اووم د ټریلیون طبقه او اتم د ټریلیارد، چې په هره طبقه کې موږ سره درې مرتبې وجود لري. اول د سلیس طبقه کې د یویز لسیز سلیز مرتبې، دویم د زریز په طبقه کې زریز لس زریز سل زریز مرتبې، دریم د میلیون طبقه کې میلیون لس میلیون سل میلیون مرتبې، څلورم د میلیارد طبقه کې میلیارد لس میلیارد سل میلیارد مرتبې، پنځم د بیلیون طبقه کې د بیلیون لس بیلیون سل بیلیون مرتبې، شپږم د بیلیارد په طبقه کې د بیلیارد لس بیلیارد سل بیلیارد مرتبې، اووم د ټریلیون طبقه کې د ټریلیون لس ټریلیون سل ټریلیون مرتبې، او اتم د ټریلیارد په طبقه کې د ټریلیارد لس ټریلیارد او سل ټریلیارد طبقې، چې دغه طبقې موږ سره د اعدادو لیکلو او لوستلو کې مدد کوي.